یو ډیر مهم زیری درته لرم، پام چې دا موقع له لاسه ورنه کړې. کوشش وکړه چې 3 ساعته په هیڅ وجه په ژه کې درنه ضایع نه شي، ځکه که دغو 3 ساعتونو نه دې سمه استفاده وکړه نو په ټوله روژه کې 90 ساعته کېږي. هغه 3 ساعته په لاندې وختونو کې دي، 1 ساعت مخکې له روژه ماتې نه. کوشش وکړه چې روژه ماتې ته مخکې نه ځان برابر کړې او دعا ته خلاص شي، ځکه د روژهدار دعا په دغه وخت کې الله تعالی نه رد کوي. ځان ته دعا وکړه، مور او پلار، دوستانو او د مسلمانانو مړو ته دعا وکړه، کوم چې څوک د دعا لپاره نه لري، ځکه هغوی تا نه د دعا امید لري. 2 ساعت هغه د شپې اخیری وخت مخکې له پیشلمي نه کوشش وکړه په دغه وخت کې د استغفر الله ذکر زیات وکړه او د ځان او نور مسلمانانو لپاره له الله تعالی نه بخښنه وغواړه، ځکه په دغه وخت کې الله تعالی غږ کوي. داسې څوک شته چې له ما نه بخښنه وغواړي، ورته بخښنه کوم. داسې څوک شته چې د څه غوښتونکی وي چې زه یې حاجت پوره کړم، نو خپل ټول حاجتونه مو له الله تعالی نه په دغه وخت کې طلب کړئ. 3 ساعت هغه د سهار له لمانځه نه وروسته کېناستل دي تر څو چې لمر راخیږي. دا هغه 90 ساعته دي چې باید ضایع نه شي او نور وختونه باید د الله تعالی په ذکر کې تیر شي. ځان له غیبت نه باید وساتو، ځکه غیبت نیک اعمال داسې سوځوي لکه اور چې لرګي سوځوي. نو کوشش باید وشي چې له دغې میاشتې نه صحیح استفاده وشي، مخکې له دې چې دغه طلایي فرصت مو له لاسه ووځي. که چیرې دغه نورو ته رسول هم غواړې نو شیر یې کړه، الله تعالی به درته نیکه بدله درکړي. او همیشه په یاد لره، هیڅ نیک عمل ته په کمه سترګه مه ګوره، ځکه ته نه پوهېږي چې الله تعالی به د کوم عمل جنت ته داخلېدو سبب وګرځوي. تلمر ترحبر تر ټولو بهتر قربان دی لنور